خپل موبایل د رکېدو نه بچ کړئ. مطلب خپل موبایل له غلا کېدو نه تاسو څنګه محفوظه ساتلی شئ. د موبایل یو داسې سیټینګ درته راښایم چې دغه سیټینګ کله هم تاسو خپل په موبایل کې وکړئ نو بیا به څوک ستاسو د موبایل د ټچ کولو هم کوشش نه کوي. مطلب چې بیا څوک ستاسو موبایل ستاسو د اجازت نه بغیر معمولي ټچ کوي هم نو ستاسو موبایل به تاسو ته اواز کوي. ستاسو په موبایل کې به یو قسمه اوازونه شروع کېږي نو ستاسو موبایل به نشي رکېدی. اوس تاسو چېرته په رش کې روان یې، په ګڼه کې روان یې، ستاسو موبایل په سایډ جیب کې پروت وي او څوک ستاسو د موبایل د جیب نه د راوچتولو کوشش کوي نو ستاسو موبایل به تاسو ته اواز کوي. مطلب ستاسو د موبایل د رکېدلو چانسز چې دي هغه به بالکل کم شي. نو قدرمنو دغه سیټینګ به درته راښایم نوي ویډیو کې. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې درسي. دې لپاره به سمپل تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. هلته نه به سمپل تاسو ته اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو اولنی وګورئ موشن ډیټیکشن. ټیک ده، ډیټیکټ وین ډیوایس موډ اولنی اپشن چې دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. دا به د دې ځای نه تاسو څه کوئ اکټیویټ کوئ. 4 سیکنډ کې به دا مکمل تاسو سره څه شي اکټیویټ شي، مطلب خپل هغه کار به شروع کړي. اوس په دا اواز تاسو ګورئ. ټیک ده، پاکټ الارم از اکټیو. تر هغې پورې به بیا دا اواز نه بندېږي تر څو پورې چې دی له تاسو خپل پن نه وي ورکړی. د دې چې کوم پن دی هغه چې تاسو ورکړئ نو هغې نه بعد به دا بیا څه کېږي، ستاسو دا وایس چې دی دا به بندېږي. دا وګورئ تاسو ته به هلته کې ښکاري. دی له به اول سمپل تاسو یو پن سلیکټ کړئ. ټیک ده، چې کوم پن تاسو دی له ورکړو پن کوډ نو هغه به هغې نه بعد به دا بیا څه کېږي بندېږي. تر هغې پورې به دغه اوازونه کوي تر څو پورې چې دی له پاسورډ تاسو نه وي ورکړی. نو اوس که ستاسو نه څوک پټوي نو هغه له خو به دا پاسورډ نه ورځي نو ستاسو موبایل به نشي رکېدلی. دویم دا دی موشن ډیټیکشن. موشن ډیټیکشن دا دی مطلب ستا موبایل له یو ځای نه چې اوچوتو ټیک ده او وړوي نو دا چې کله هم هغه اوچوتوئ نو دا وګورئ تاسو اکټیویټډ دا هم شو صحیح ده. چې کله ستا موبایل وړقېدو دا وګورئ دا وړقېدو نو ستا موبایل څه کړو اوازونه یې شروع کړل. دا به هم تر هغې پورې دغه اوازونه کوي تر څو پورې چې تاسو دې له پاسورډ نه ورکړی. بل دی چارجر ډیټیکشن. تا چېرته موبایل خپل چارج ته کېښودو، چا دې چارجر اوټ کو ډسکنیکټ شو چارجر نو دا به هم اواز کوي، یا دې چا هینډ سپري لرې کړه نو دا به بیا هم اواز کوي. ټیک ده، دا سیټینګ لازمي خپل په موبایل کې وکړئ، هسې نه وروستو بیا موبایل پسې ارمانونه کوئ. قدرمنو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښ شوي به وي. که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.